السلام علیکم زما خوږو قدرمنو زه اسرار فطرت تاسو ته مخاطب یم مینوالو نن زما درد زما غزل کې منګ سره شاکر مهمند صاحب ملمد او ډیر نوموړی شاعر دی نو هغه نه به نظم اورو او خبردار چې داسې یو نظم جوړ کړی دی چې عنوان حجره دی. پخوا به ساده وخو خو د مینې ورځې شپې به وي پخوا به ساده وخو خو د مینې ورځې شپې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي ابادې به حجرې وي د ورځې او د شپې وي که کشر و که مشر د دواړو به مزې وي نو چینه به راتل پکې سرې تورې او کاوې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. بل شعر دی وی کټونه به خواره وو که نوي که زاړه وو دا خلک غریبانو خو خوی نه ډېر ماړه وو کټونه به خواره وو که نوي که زاړه وو دا خلک غریبانو خو خوی نه ډېر ماړه وو نو میلمه به یې پاللو د میلمه پکې مزې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. غرمې له یا ماښام له خیرات به وي خپل قام له حجرې ته شئ راجمع اعلان د خاص و عام له غرمې له یا ماښام له خیرات به وي خپل قام له حجرې ته شئ راجمع اعلان د خاص و عام له نو توده نوړی مې کړې د ملک دغه نارې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. بل شعر دی پکې وي د دوستانو به محفلو زار قربان به له یو بلو میلس به پکې جوړو ټپه یا غزلو دوستانو به محفلو زار قربان به له یو بلو میلس به پکې جوړو ټپه یا غزلو نو رباب به و منګې به و سندرې او نغمې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. وی سخکلی وینا وا وینا نه ور اختیا وا چې کومه وینا به کېدل سخکلی وینا وا وینا نه ور اختیا وا ویونکي او شاعر کې په دواړو کې حیا وا نو پکې د ادم خان او درخانۍ ښکلې قصې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. وی د مشر به عزت و سمینه محبت و چې مشر به و ناس د کشر به خدمت و د مشر به عزت و سمینه محبت و چې مشر به و ناس د کشر به خدمت و نو ادب او د غیرت د زده کولو مکتبې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. او دا مظلوم او ظالمان دا لوی لوی قاتلان راټول به شول حجرې ته فیصلې ته په میدان دا مظلوم او ظالمان دا لوی لوی قاتلان راټول به شول حجرې ته فیصلې ته په میدان نو کېدلې په حجره کې به دا لوی لوی فیصلې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. بل شعر دی وی سخکلي انسانانو تکړه لکه زمریانو حجره کې به و ناس ازل نه غیرتیانو سخکلي انسانانو تکړه لکه زمریانو حجره کې به و ناس ازل نه غیرتیانو نو ولول به تا وهلې جګې جګې شملې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. اوسني میلمه او پخواني میلمه کې لږ فرق وایي پخوا به چې میلمه و میلمه نه سم کوربه و یوه شپه به یې نه وه په شپو شپو به دیره و پخوا به چې میلمه و میلمه نه سم کوربه و یوه شپه به یې نه وه په شپو شپو به دیره و نو نه به تنګېدو کوربه که ډېرې خرچې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. او اوسني حجرې خوندونه وی خوندونه یې ورکېږي حجرې نورې شړېږي د پلار نیکه دستور مو په خاورو کې خښېږي خوندونه یې ورکېږي حجرې نورې شړېږي د پلار نیکه دستور مو په خاورو کې خښېږي نو سخکلی دوران د فرسکون ژوند نظارې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. وی خوشحاله خوشحالي وه یو بل څه خواخوږي وه حجره به د یو نه وه شریکه هر سړي وه خوشحاله خوشحالي وه یو بل څه خواخوږي وه حجره به د یو نه وه شریکه هر سړي وه نو ټوقمار به و راجمع په یو بل پسې دوڼې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. وی حجرې شولې اوس اوسني بیټکو ته واوښتلې حجرې شولې بیټک کې نږدې پخوا د ورک کې نن هر سړی پالي میلمه خپل کورانه کې نو پخوا به اتفاق او اتحاد ډکې جذبې به وي حجرې به وي ابادې د دوستانو به ګپې به وي. یو بل نه به خبرو اکثر د سوګري حجرو کې به د دې سیاسي بحث هم کېدلو نو یو بل نه به خبرو اخلاق برابرو په ملکی حالاتو بحث حجره کې به اکثرو
نه ځان له ځان ځاني و او نه داسې کینې به وې حجرې به وې آبادې د دوستانو به